د کندوز د ورځنۍ جګړې یو شمېر کورنۍ کډوالۍ ته اړ کړي او د جګړې په لومړي ساعت کې له ښاره د باندې وتلي دي، خو وروسته جګړه د دې لامل سوې چې د ځینو شمالي ولایتونو لارې او ارتباط له مرکز سره پرې سي. یو شمېر موټر چلونکي او مسافر له 2 ورځو راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې کندوز او یا بغلان ته سفر وکړي. دیلروز از 2 بجه شب به طرف راه بسته است. راه کندوز، بغلان، پلخمری، دوشی منطقه راه مکمل بسته است. تلرها در راه استاد کردند. این تو در سرک کچ دیگه موترها بند هستند. فعلا شاید هم که راه در طرف گزدگیل هم پایین از خینجا نیجر هم بند میسازند. مکمل حال راه بند است. در دوشی و کیلگی نجام مکمل مسافر نمیبریم ما. نماینده ما برای ما امر کرده که کسی را نبرین. به خاطر از اینکه راه بند است، هم زخمی شده جنجال است. اگر یک کسی پیسې نان نداره د کلش د جنجال میشه. د موټر چلونکی له دغه ناوړه وضعیت نه تر پوزې راغلی. دولتي بیزې محاصره کړی، دولت ورته رڼې رڼې ګوري. خپله بغلان شاریکونې سره بنده ده اوس لاره، سنګي سلاخ سره بنده، دوشي سره راوتي دي بنده ده، خنجانو سره بنده ده. سیده لاره خلاصه نه کړي څوک یې خلاصوي. ښه رڼې رڼې ورته ګوري، بیزې محاصره کړی، انډیواله څوک دولت ټانګونه ولاړ دي نږدې نه ورځي. ټول خلک یې مړه کړل. څه رقم دولت دی؟ دروغ دولت د نوم په دولت باندې وایي، نور هغه نشي کولی. خو د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خبري ناسته کې د طالبانو د حملو په وړاندې د امنیتي ځواکونو ټینګ درېدل او وستایل. پلخمري کې هم تیره شپه ناوخته دښمن له 3 استقامتو څخه په 3 ساحو کې ځانونه ځای پر ځای کړل. امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په دې باندې وتوانېدل چې نه یوازې ده چې د دوی حمله دفع کړي، بلکې دوی ته کلکې ماته ورکړي. تر اوسه پورې 14 تنه ترورسان او ترهګر په 3 استقامتو کې وژل شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې طالبان د کندوز د نیولو لپاره پراخې حملې کوي.